السلام علیکم ګرانو او محترمینو دوستانو، الله دې وکړي چې تاسو به ټول روغ جوړ او له خپلو کورنیو سره خوشحاله ژوند تېروئ. نن بیا هم د تل په څېر ځینو دوستانو په فسبوک کې یوه پوښتنه کړې وه چې باید زه هغه ته ځواب ووایم. د ویلي وو چې موږ ته وښایي چې څنګه کولی شو موږ په فسبوک کې پیج جوړ کړو. پیج داسې یوه آیډي وي چې تاسو کوم معلومات کې خپروئ، خلک هغه معلومات خوښوي، ستاسو سره ملګري کېږي، ستاسو معلومات تر بیخي زیاتو خلکو رسېږي. څنګه جوړېږي طریقه یې په دغه ویډیو کې درته ښیم. تاسو به خپل فسبوک خلاص کړئ. کله مو چې هم فسبوک خلاص کړل نو تاسو به خپل پروفایل ته لاړ شئ، یا دا درې ټکي چې وینئ دوستانو دغه ځای ته به لاړ شئ. له دې نه وروسته به تاسو کله چې کته راغلئ دلته به په پیجز باندې کلیک کړئ. کله چې تاسو پیجز باندې کلیک کړو نو دلته به تاسو کریټ پیج باندې څنګه کوئ کلیک کړئ. کریټ پیج یعنی نوی پیج، دلته ګیټ سټارټ باندې کلیک کړئ او دلته یو نوم ورته ولیکئ. مثلا زه ورته لیکم انلاین زده کړه. کله مو چې نوم ورته انتخاب کړه نو نیکسټ باندې به کلیک کړئ. کله چې مو نیکسټ کلیک کړو دلته به کټګورۍ ورته انتخاب کړئ. ستاسو معلومات په کومه کټګورۍ کې خپریږي چې کله څوک سرچ کوي هم هغو معلومات به په هغه کټګورۍ کې چې هغه سرچ کوي نو هغه معلومات به راځي. مثلا زما کټګورۍ خو ټکنالوژي ده، ګورو چې دلته ټکنالوژي شته کې که نه. خو دوستانو زه تاسو ته د مثال په ډول جوړومه چې هر شی وي خو تاسو یو ورکړئ. ما پیوپل انتخاب کړل خلک، نو ګورو یوازې تاسو ته دا طریقه ښیمه چې تاسو څنګه کولی شئ چې پیج جوړ کړئ. دلته به هم یو څه ورته انتخاب کړئ تر څو ستاسو معلومات په هغه کټګورۍ کې څنګه شي خپاره شي. ګورو موږ بله کټګورۍ ګورنمنټ افیشل په نوم یو څه ورته انتخاب کړل. چې کله مو دا دواړه انتخاب کړل تاسو به په نیکسټ باندې کلیک کړئ. کله مو چې نیکسټ باندې کلیک کړو له هغه وروسته به تاسو دلته یو آپشن درته راوړي چې په هغه به کلیک کړئ او هغه به تاسو ته به پیج بالکل جوړ شي. بالکل دوستانو ستاسو پیج جوړ شو. له دې نه وروسته تاسو یوازې دغه باندې کلیک کړئ او خپل